حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې به چې راویښ شوم دعاګانې یې کړې. قصه د اول ذکر ده حضرت ابن عباس چې د نبی علیه السلام د شپې د معمول د معلومولو دپاره د خپل ترور په کور کې ویده و. خو هوښیاري ته یې وګورو چې نبی علیه الصلاة والسلام چې جګ شو او داسې وکړو درمیانه حاله زم جګ شوم خو ما څه وکړه فتمطیتو داسې سره وغځېدم لکه سړی چې نه وای د خوبه راویښ شي. ولې دغه نه داسې نه چې نبي علیه السلام دا خیال وکړي چې دا خو یې ماته چوکیداري کوله غوږ یې راته نیولی و د شپې په ما پسې. دومره هوښیار په قنکونې باندې چې هغه دا خیال هم ونه کړي. اوس کله سړی راشي مخه یې سړی په تشناب کې ده بل سړی د باندې راغی هلته تشناب کې بشري صفات وي چې راوځي سړی دلته نږدې وویني نو خجالت کېږي که نه خجالت کېږي. دا سړی داسې کیفیت جوړ کړي لکه اوس نه وای زه دغه ځای ته راغلم. د انسان راز ساتل دلته نبی علیه الصلاة والسلام سره داسې خو دعا کې مهم ځای ته اوس وګورو. حضرت پیغمبر علیه السلام دعا کوي چې الله په زړه کې مې نور پیدا کې په سترګو کې مې نور پیدا کې په غوږو کې مې نور پیدا کې ښي طرف ته مې نور پیدا کې چپ طرف ته مې نور پیدا کې برسیره د مانه نور را باندې نازل کې لاندې نور پیدا کې مخ ته نور پیدا کې شاته نور پیدا کې ما ته ټول نور وګرځوه. تعمیم بعد تخصیص دا یې ذکر کړه. بیا قربی و سبع فی التابوت دغه نه څه مطلب ده؟ د تابوت نه یا مراد صندوق ده یعنی اوه شیان نور مو ما سره لیکلي پراته دي خو سم مې په یاد نه دي. تابوت نه وایي یا صندوق مراد ده لیکلي پراته دي سم مې یاد نه دي. بیا وروسته پنځه پکې ذکر کړه هغه دوی بیا هم نه دي ذکر کړي. او یا د تابوت نه مراد خپل قالب د انسان مراد ده سینه وجود د انسان مراد ده. دا شیان خو خارجي غوښتنې وې د نور بیا یې نو ویلې خدای په پلو کې مې نور پیدا کې په غوښه کې مې نور پیدا کې په وینه کې مې نور پیدا کې په ویښتانو کې مې نور پیدا کې په پوست کې مې نور پیدا کې. پنځه یې دا ذکر کړه. دوه یې دلته پرېښي دي برسیر محسي ذکر کړي چې هغه دوه خدای په مزغو کې مې نور پیدا کې په اډوکې کې مې نور پیدا کې. مازغه یا یو قول د شحم وازده په بدن کې موجوده وي په وازده کې مې نور پیدا کې په غوښه کې مې نور پیدا کې. اوس دلته مولانا ذکریا صاحب د تصوف یو عجبه بحث کوي چې ګوره د انسان وجود قابل د استنار د نور ګرځي. غوښه وینه پلې اډوکي پوست ویښتان دا ټول قابل د استنار د نور ګرځي. که وای قابل نه وای سوال د محال و د محال شي سوال جایز ده نبی علیه السلام به سوال نکړ. یو دوم حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام په صفاتو مبارکو کې ربي کریم چې ذکر کړي دي چې کړي انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. سراجا منيرا چراغ رڼا کوونکی لمر رڼا کوونکی. وای د بل نور چې بل څوک چې منور ګرځي یو شی په خپله به په ده کې نور وي کم نه وي. اوس دلته دوه خبرې مهمه په لاس راغلې. یو دا چې د انسان وجود ټول قابل د نورانیت ده داسې نه چې د بشریت نه یې څوک انکار کوي. دا بشر خو بشر نور وګرځي. نبی علیه السلام ته قرآن کې نور ویلی شوی ده که نه ده ویلی شوی؟ ام بشر ورته ویلی شوی ده ام نور ورته ویلی شوی؟ هم مهمه خبر دغه ځای ده چې دا ډېر خلک نه پوهېږي چې دغه تنویر هم کړی شي چې دا ولی بل ته توجه وکړي د هغه باطن هم منور کړي. ولې نبی علیه السلام ته خدای پاک څه وویلې؟ سراج منیر بل رڼا کوونکی. بل که دا بل رڼا کول نه وای ممکن که بل نه وای ممکن الله تعالی څنګه صفات ذکر کوه؟ ځکه ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم وای ویلی دي چې ما په باطن کې خدای پاک د څه شي القا کړی وه دا د علم ظاهر نه زایده خبر ده. علم ظاهر خو یې ټولو صحابهو ته رسولی. ما په باطن کې چې کوم امورو القا خدای پاک کړی وه هغه ما ورتوی کړه سینې د چا ته؟ د صدیق اکبر ته. نو دا فیضات نقل کیږي دا فیضات نقل کیږي د یوه نه بل ته. خو دا چې د باطن سترګې د چا خلاصې شي انوارات بیا په سترګو ویني د باطن په سترګو یې ویني. خو چې د چا سترګې ړندې نو هغه خود دې نه ویني. اما احساس یې وایي هر څوک کړی شي. لمر چې راوخیږي احساس یې ړوند هم کړی شي که نه شي کړی.
لمر نه ویني خو هغه د روشنایي څه کیفیت ورته معلومیږي احساس یې ړوند هم کړی شي علم نور ده علم ته نور ویلی شوی ده که نه ده ویلی شوی اوس چې د چا باطن سترګې خلاصې وي انوارات یې ویني خو چې د باطن سترګې خلاصې نه وي معاند نه وي احساس خو یې کړی شي یو امیده په یو مسله کې په یو مشکل کې واقع ده تا عالم نه پوښتنه وکړه عالم مفصل بیان ورته وکړه نو دی بیا وروسته څه وایي زه خو په توره شپه کې وم خدای پاک مې سترګې خلاصې کړې په رڼا ورځ دې راته جوړه کړه توره شپه جهل نه یې په توروالي تعبیر وکړه د شرح صدر نه تعبیر په چا باندې وکړه په نورانیت احساس باندې خو یې هغه هم پیږي د ذکر او د وظیفو په احساس پیدن وای نه د شرط احساس خو هر څوک کړی شي چې منکر نه وي په ځان کې بدلون شوق د طاعت عبادات سکون او اطمینان دا خو احساس خو کړی شي نو د دغه نه چې نبی علیه السلام د ټولو اعضاو د نورانیت غوښتنه کړې ده معلومیږي چې د انسان ټول وجود نوراني ګرځي او دا چې بیا بل تم نور نقل کیږي د قرآن عظیم شان وای معلومیږي مولانا ذکریا صاحب لیکي د قرآن عظیم شان معلومیږي چې بل منور کوي شي ولې د نبی علیه السلام په صفاتو کې سراج منیر خدای پاک ورته ذکر کړی البته په باطن کې تصرف او فیضات خدای پاک دی یو د سینې نه نقل کړي بل سینې ته هغه سینه منوره شي او دغه نور بیا دیغه هم کله داسې حتی ورسېږي چې هغه ته هم کشفیات شروع شي لکه پیر ته کشف کیږي مرید ته ولې کشف نه کیږي دا کشف د کومې خوا نه پیدا شو خو د شیخ د سینې نه انوارات منتقل شو سینې د مرید ته نقل هغه د قرآن وای معلوم شو چې نقل راځي او د بدن نورانیت دغه حدیث د دعا نه معلوم شو چې د انسان هر جز دا منور ګرځي د تجربې نه ما درته مخکې بار قصې کړې ده چې ما ته امام مرید غږېدلی ده چې دا ګیره مې هر ویښته چې الله الله نارې وایي زه اورم د هر ویښته نه ځان ته الله الله اورم یوه زنانه ده د سر وظیفه کوي خلیفه صاحب مبارک ماته ویلې وایي نګور مې دا راته وایي چې زه چې د سر وظیفه شروع کړم د هر ویښته مې چې د الله الله نارې وایي د هر ویښته نه یې ځان ته اورم دلته د ما یو مرید ده امیده وای د وجود ذکر په ټول باندې پیغام دی خو نه داسې ورته را شروع شم په ذکر باندې چې ودرې څه کوي هر ځای ته چې پام وکړم هغه لګیا شي په ذکر باندې او ذکر نور ده عبادت ته د خدای پاک پر عبادت کې انوار دي که نه دي